جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو نن موږ یو څلور خبرې کوو. اول کرسمس څه شی دی؟ دویم کرسمس په اول ځل باندې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې ولمانځلی شو؟ دریم مهمه خبره چې آیا مسلمان له پکار دی چې په کرسمس پروګرامونو کې شرکت وکړي او عیسیانو ته د دې مبارکي ورکړي. څلورمه خبره که چېرته عیسیان مسلمانانو ته د دې ورځې مبارکي ورکړي نو مسلمانانو له څه پکار دی؟ جواب کې باید څه ووایي؟ اولې خبرې ته راځو. کرسمس د اصل کې د دوو کلمو څخه جوړ دی. کرست معنا ده مخلص، عیسیان دا د عیسی علیه السلام یو لقب ګڼي. دویم مس معنا ده پیدایش. عیسیان کرسمس دا د عیسیانو اختر دی او په هر کال د ډسمبر په 25مه نیټه باندې دا لمانځي. د میلاد په نیټه باندې د عیسیانو په دین کې ډیر زیات اختلاف موجود دی، خو بیا هم هغوی د اختر د لمانځلو دپاره یا د عیسی علیه السلام د ورځ د لمانځلو دپاره 25 ډسمبر دا غوره کړی دی او دا په اول ځل باندې په المان کې په منځنیو پیړیو کې ولمانځلی شو. مسلمان له پکار دي چې په دې کې شرکت وکړي او هغوی ته مبارکي ورکړي. قطعا حرام دي. د ټولو علماو په اتفاق سره په کرسمس کې شرکت کول، د هغوی پروګرامونو له ورتلل، هغوی ته مبارکي ورکول، دا ټول حرام دي، ځکه دا د هغوی د باطلو عقایدو تسلیمول دي او د هغوی ته چې د عیسویت دین ته د حق په سترګه باندې کتل دي چې دا د هغوی دین د اسلام سره سراسر مخالف دی. ځکه د هغوی ګنده عقاید اوسني عقاید چې دي هغوی عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼي او دویم خدای هم ګڼي ځینې، بلکې الله سبحانه وتعالی په واضح ډول باندې فرمایلی دي سورة اخلاص کې قل هو الله احد. ورته ووایه شان دی چې الله یک یو دی. الله الصمد، الله بېنیازه دی، بې حاجته دی، چاته محتاج نه دی په خپلو کارونو کې. لم یلد ولم یولد، نه د چا نه پیدا دی او نه د نه څوک پیدا شوي، نه پلار لري، نه مور او پلار لري او نه بچي لري. ولم یکن له کفوا احد، او نشته دی الله سبحانه وتعالی را برابر همسیال هیڅ څوک په ذات او صفاتو کې. ابن قیم رحمه الله فرمایي د کرسمس په پروګرامونو کې شرکت کول دا داسې دي لکه صلیب ته چې سجده وکړي، بلکې د لویو ګناهونو هم دا ډېره زیاته لویه ګناه ده. د شرابو او بدفعلۍ نه هم لویه ګناه ده. هغه مسلمانان چې هغوی د دین ارزښت نه لري هغوی په دې کې واقع کېږي او دوی په دې نه پوهېږي چې دوی په څومره لویه ګناه کې واقع شو. ابن عثیمین رحمه الله فرمایي که چېرته عیسیان مسلمانانو ته د دې مبارکي ورکړي نو مسلمانان باید چوپ شي، هیڅ جواب ورنکړي. دا ځکه زموږ اختر نه دی، دا خو د عیسیانو اختر دی او بلکې د هغوی په دین کې هم دا یو نامشروع عمل دی چې دوی اوس د ځان نه پیدا کړی دی. او که چېرته مشروع هم شي نو عیسویت دین چې دی د اسلام په راتګ سره ختم شوی دی، منسوخ شوی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. همدارنګې د عیسویانو سره د کافرو سره مشابهت دا حرام دی. د هغوی سره کرسمس کیک کټ کول، هغوی سره په دغه پروګرامونو کې شریک کېدل، هغوی له مبارکي ورکول، هغوی ته پیغامونه استول د موبایل د لارې، په دې ورځ باندې رخصتي کول، په دې ورځ کې خواږه شیان تقسیمول، ویشل، دا ټول حرام دي. او که څوک د کفارو سره مشابهت وکړي دا د هغوی د ډلې څخه ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم.